السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ یاستئ. نن یو ځل بیا د انلاین پیسو ګټلو یو داسې بهترین اپلیکیشن در پیژنم چې تاسو په گیم کولو سره پیسې ورڅخه ګټلای سئ. هیڅ انویسټمنټ یا پانګه اچونې ته ضرورت نشته، صرف گیمونه کوئ، چټ له خلکو سره کوئ، خپل تصویرونه ویډیوګانې پکې اپلوډوئ، نو په دې سره تاسو پیسې پکې ګټلای سئ او پیسې موبایل او نورو وایلیټو ته هم ویډرا کولی سئ. موبایل ته هم تاسو ورڅخه ویډرا کولی سئ. یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. که چیرې تاسو په دې کې کار کول غواړئ نو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ. په دې ویډیو کې په ټول طریقه زه تاسو ته وښیم چې دا اپلیکیشن به تاسو له کوم ځای څخه ډاونلوډوئ او کار به په دې کې تاسو څنګه کوئ. نو ټول طریقه زه تاسو ته ښیم. دا ویډیو تر پای پورې وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. یا کوم چیرې ویډیو خوښ شوه ویډیو ته لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې شروع یې کړو. نو د ټول نه مخکې به تاسو راسئ، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د دې اپلیکیشن لینک میلاو سي. په هغه لینک باندې به کلیک وکړئ نو اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو راپسې په دې سټارټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سټارټ اپشن باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راوړي. تاسو به په دې ځای کې دا ایمیل ورته انتخاب کړئ. دلته به تاسو ډیټا برت ورته انتخاب کړئ، خپله د زیږون نیټه به ورته انتخاب کړئ. کله چې زیږون نیټه ورته انتخاب کړئ راپسې په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو تاسو ته به داسې یوه صفحه راسي. نو د دې ځای کې به تاسو یو نوم ورکړئ. هر نوم چې تاسو ورکوئ دې اکاونټ ته هغه نوم به ورکړئ چې پر نوم یې تاسو جوړوئ. راپسې دلته به یو پروفایل په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. یو عکس به د پروفایل لپاره تاسو ورته انتخاب کړئ. راپسې کمپلیټ باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو اکاونټ به جوړ سي. نو په دې کې ما مخکې نه اکاونټ جوړ کړی دی. دا طریقه ما تاسو ته په سکرین شاټو کې وښوول. ما مخکې په دې کې اکاونټ جوړ کړی دی. نو زه راځم هغه اکاونټ راخلاصوم او تاسو د کار طریقه ښایم. نو کله چې تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو اوس راځو دې ته چې په دې کې به تاسو کار څنګه کوئ. نو کار طریقه یې دا ده چې تاسو به دا ګیمونه کوئ. نو کله چې تاسو دا ګیمونه کوئ نو تاسو ته په دې سره پیسې درکوي. او بل دا چې تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ نو په دې کې تاسو خپل ویډیوګانې او خپل تصویران اپلوډ کولی سئ. نو تاسو له خلکو سره چټ کولی سئ، هغه سره هم تاسو ته پیسې درکوي. نو خپل ویډیوګانې او تصویران تاسو څنګه اپلوډوئ راپسې په دې غشي نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو تصویر ورته راخیستلی سئ او دلته ویډیو راخیستلی سئ. نو کله چې ویډیو یا تصویر تاسو راواخیستلو ورته نو په دې ځای باندې کلیک وکړئ نو په دې کې به ستاسو تصویر یا ویډیو اپلوډ سي. او بل دا چې تاسو به راسئ په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دا انوایټ مای فرینډز په دې باندې به کلیک وکړئ. دا لینک به کاپي کړئ او نورو ملګرو ته به یې ولېږئ. کله چې تاسو دا نورو ملګرو ته ولېږئ نو په دې سره هم تاسو ته پیسې درکوي. نو مهم اپشن پکې دا دی چې تاسو نور ملګري ورته رادعوت کړئ، په دې سره تاسو ته ښې پیسې درکوي. او بل دا راپسې په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دا پری کوینز په دې باندې به کلیک وکړئ. دا ټاسکونه تاسو درکوي. دا ټاسکونه به تاسو مکمل کړئ نو په دې سره هم تاسو ته پیسې درکوي. نو په دې کې نور داسې کوم خاص څه نشته چې زه تاسو ته وښیم. په دې کې تاسو داسې خپله کار وکړئ، خپله به تاسو له دې سره ولد سئ. نو په دې کې ډېرې ښې پیسې ګټل کېږي او پیسې موبایل ته هم لیږل کېږي او نورو وایلیټو ته هم لیږل کېږي. نو انشاءالله په راتلونکي کې به زه تاسو ته بله ویډیو په دې باندې جوړ کړم چې تاسو به له دې څخه ویډرا څنګه کوئ. نو تر هغه هم په الله سپارم ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.